السلام علیکم هرکلی دوستانو، محمد عارف صمیم یم او له افغان پښتو ټیک یوټیوب چینل څخه تاسو ته حاضر یم. په دې ویډیو کې نن یو ځل بیا زه تاسو ته دا ښیم چې څنګه کولی شو د موبایل د بیټرۍ مصرف کم کړو او هغه موبایلونه چې ګرمیږي د بعضې دوستانو موبایلونه وي په ګیم کې ګرمیږي او یا داسې بل کوم پروګرام چې ور انسټال کړي چې ګوري موبایل کله خاموش سي کله ډیر ګرم سي سور کیږي، څنګه د دې ستونزې مخنیوی وکړو. له تاسو ټولو څخه هیله کوم چې دا ویډیو مو د خپلو ملګرو سره شریکه کړئ او زموږ کانال هم در سره سبسکرایب کړئ. موږ کوشش کوو چې ښې ویډیوګانې جوړې کړو ستاسو لپاره. د دې وروسته به انشاءالله موږ تاسو ته ښې ویډیوګانې زموږ په چینل کې اپلوډوو. زه اوس ویډیو پیلوو. لومړی به تاسو سیټینګ تنظیماتو ته د موبایل ولاړ شئ. دلته چې کله ولاړ دلته به بیخ ته ولاړ شئ، دلته اباوټ فون ته په اباوټ فون باندې مو چې کلیک وکړو دغه بولډ نمبر په دې به 6 ځلې پر لپسې کلیک وکړئ یا 7 ځلې. ما پې کړې ده دلته لیکي نو نیډ یو آر الریډي ا ډیولپر، وایي چې اړتیا نشته تاسو همدارنګه کلیک پرې کړی ده. کله چې بیرته شاته راوګرځئ دغه آپشن د ما د مخه پکې په دې خاطر چې ما مخکې کلیک پرې کړی و دا به پیدا شوی. دلته چې کله ولاړ دغه جایس وینئ دا به آن کړئ، اوکې به ووهئ او دلته به بیخ ته ولاړ شئ. ښکته دلته د آفس په آپشن کې دلته لیکلي ډونټ کیپ اکټیویټیز، دغه مو چې کله ووهه ستاسو د بیټرۍ مصرف به وروسته له دې نه هم کم سي او موبایل مو چې ګرمیږي هغه ستونزه به هم حل سي. په دې خاطر دلته چې کله مثلا یو شخص موبایل ته ننوځي، زما موبایل د یو اپلیکیشن خلاص کم چې بیرته چې ووځم اپلیکیشن نه بندیږي، خو چې دا خلکو خپل اپلیکیشن بندیږي بکګراوند کې هم کوي، په خپله بندیږي اپلیکیشن او د برق مصرف یې کمیږي او له دې سره موبایل هم نه ګرمیږي. له تاسو څخه بیا هم هیله کوم چې دا ویډیو مو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو زه محمد عارف صمیم په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم. د خدای په امان.